د غوړې شربت د مایزه شربت ګیلاس ګیلاس راتاو شه ماما جانه شربت ورته زمانه چې زړه دې شي روښانه ورکړه یو ګیلاس د ګرمۍ نه وشي خلاص 10 روپۍ ګیلاس 10 روپۍ ګیلاس تله شي یو وسه پورې ده او دومره وس نه لرو چې څارولی واخلو ځکه چې زما خو هر کله چې اختر راشي سخت مې زړه کېږي ورې یا سرلی مرلس یې واخلم که نه خبره همدا ده چې دا نور خلک چې د غریب پوښتنه وکړي چې دغه وروره شی نه شي اخیستی قرباني کوی نه شي نور خلک وسه نه کېږي بس کوم چې څوک وکړي یو شی ور ولګي د الله په رضا اورام کور سلامونه دوستانو نن زو د اختر لپاره د مالونو منډۍ ته او په دې وخت کې هلته ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وي ځکه خلک د اختر لپاره غواګانې پسونه اخلي د مختلفو ولسوالیو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راځي ځینې د تجارت دپاره راځي او ځینې بیا د اختر لپاره یا د قربانیو دپاره مالونه اخلي نو موږ هم ځو هلته تر څو تاسو ته وښیو چې په افغانستان کې په کونړ کې څنګه مالونه اخیستل کېږي دغه د منډۍ حال د مالونو قیمتونه او همدارنګه د خلکو ګڼه ګوڼه او شوق هغه درته په دې بلا کې وښیم لومړی را سره وګورئ چې څنګه د زموږ ځای نه یا زموږ د کلي نه تر دغه مال منډۍ پورې کومه لار ده د هغې ښکلې صحنې وګورئ او د هغې څخه وروسته بیا د ښکلې او جالبې صحنې د مال منډۍ هغه هم را سره وګورئ ویډیو تر پایه وګورئ د نورو خلکو سره هم شیر کړئ تر څو هغه خلک چې د هېواد څخه لرې دي هغو ته هم دا ویډیو ورسېږي راته پاتې دي د لاسو یادګارونه جانانه تا به څنګه هېرومه وا شهید محمد امان سیف الله ګرانه لیونی زړه به مې څنګه صبرومه خوب کې راشه راته راکړه یو دیداره ټوله شپه تېره کړم نوی حاشته نشته دیدی دنونه ښکلی یار مې په مرګ رانه جدا ده بې له تا نه ولاله یاده مې حال ده په تنګه و اشنا لویه دنیا ده څنګه مات شوې په ځوانۍ لکه چناره ټوله شپه تېره کړم په کوم یاد
کړلې شهید د سترګو تورا ګران شهید زهید الله د زړګي سره د احمد د سوسل ټکورا غم دې سختو چې زنګې کما په لاره ټوله شپه تېره کړم خاطر وکړي چې دغه وروره شی نه شي اخیستی قرباني کوی نه شي نور خلکو وسه نه کېږي بس کوم چې څوک وکړي یو شی ور ولګي د الله په رضا زر نه د 14 نه راونیسه 12 یولس د 11 نه ماته قدمه